ننګرهار کې د سولې ارماني تر نامه لاندې د باسکټبال سیالي ترسره شوې. په دغه سیالیو کې څلور لوبډلو ګډون کړی و چې د سمندر لوبډلې یې اتلولي وګټله. د افغانستان د باسکټبال د ملي لوبډلې لوبغاړی او د سیالیو جوړونکی عزت الله شهزاد وایي چې لیادو سیالیو موخه خلکو ته د سولې پیغام ورکول دي. نوموړی وایي که څه هم په ننګرهار کې دوی کوم معیاري لوبغاړي نه لري چې سیالۍ پکې ترسره کړي، خو په وینا چې د مکتبونو له میدانونو په ګټې اخیستنې سره کوښښ کوي په ننګرهار کې د باسکټبال سیالیو ته کار وکړي. دوی له اړونده مسؤلین غواړي چې دوی ته د باسکټبال سیالیو لپاره یو معیاري میدان جوړ کړي. دغه سیالۍ هم چې په لار اچولې دا د صلح په باره کې موږ غوښته چې افغانستان د همیشه صلح راشي، چې راتلونکي کې به هم دغسې سیالۍ موږ ترسره کوو. د باسکټبال یو شمېر لوبغاړي که څه هم د دغه سیالیو له جوړولو خوښ دي، خو د فدراسیون په چارواکو بیا نیوکه کوي چې تر اوسه دوی لپاره کوم کار نه دی کړی. دوی وایي یوازې دا نه چې د فدراسیون مسؤلین د دوی لپاره کوم سیالۍ نه برابروي، بلکې دوی په جوړ شوو سیالیو کې هم ګډون نه کوي. دوی د ننګرهار پر ورزشي امریت او د افغانستان د باسکټبال پر فدراسیون غږ کوي چې د دوی لپاره د معیاري لوبغاړي جوړ کړي تر څو دوی پکې خپلې سیالۍ ترسره کړي. من په ولایتي مسابقاتو کې ښه نتایج درلودل. متاسفانه چې د میدان نشتون او ځینې نور مشکلات یو څه لوبغاړي موږ د لاسه ورکړي دي، اوس نه راځي دغلته میدان ته تمریناتو ته نه راځي. د فدراسیون نه رئیس نه موږ راځي په خاطر چې زموږ نن مسابقې وي او موږ نن پرېښودلو فدراسیون رئیس او راغی یو چکر راغی وایي دا خو زما کار پاتې کېږي او خپله بېرته لاړو. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصمد عزیزي وایي چې د ننګرهار د باسکټبال ورزشکاران یو له هغو ورزشکارانو څخه دي چې دوی پرې حساب کوي. این تورنمنت راه اندازی کردن باز در شرایطی که ما و شما در طرف یک پروسه صلح روان هستیم. در می وقتا تا جایی که خبر دارم تصمیم دارن که در ولایت ننگرهار از بودجه خود ریاست جمهوری یک جمنازیم جوړ شود. که څه هم په ننګرهار کې له تېرو څو کلونو راهیسې د باسکټبال سیالۍ ترسره کیږي، خو په دې وروستیو کې ډېر مینوال پیدا کړي. ودان مینوال، انعکاس راډیو تلویزیون، جلال آباد.